السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم په دویم فریم کې را سره تاسو جمیل حسن وینئ جمیل حسن په خیر راغلی ستړي مشه السلام علیکم. تاسو ستړی مشئ وکیل خانه، څنګه یې؟ جوړ یې؟ صحت دې ښه دی؟ مننه خیر خیریت دی جمیل حسن په دوبۍ کې ژوند کوي او دغه شانتي د سپورتس یا د لوبو خبرونه ورکوي یا سپورتس جرنالیست دی امریکای ته د ورلد کپ د کتو لپاره را روان دی د کرکټ چې کوم نړیوال جام دی د غیر لپاره کوم سیالي کیږي پای کې ځنې میچونه د امریکا نیویارک ټکساس او په فلوریډا ریاستونو کې بکیږي نو جمیل حسن او دغه شانتي وسره بل ملګری نکاش هم را روان دی دی په دوبۍ کې یو ټریول ایجنسی هم لري او وایي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته خلک لیږلي دي چې الته میچونه وګوري لوبي وګوري او وایي چې د 500 نه زیات دي دا د جمیل حسن صاحب وینا او پښتانه دي ټول زیاتره چې کوم د نړۍ نورو هیوادونو ته د میچونو د پاليګري او اوس وایي چې په دې لړ کې کم میچونه چې په امریکا کې کیدونکو دي په دا یعنی یو رقم تاریخ جوړیږي په تاریخ کې په اول ځل دغه شانتي د آی سی سی یا د انټرنیشنل کرکټ چې کوم دینو میچونه په امریکا کې په اول ځل باندې کیږي یو تاریخ به مسر جوړیږي ډیر خلک د دې کتو لپاره را روان دي او دغه شانتي ډیر پښتانه هم غواړي چې راشي دلته د دې میچونو کتو لپاره څنګه کولای شي جمیل حسن سره دغه مرسته کولای شي ځکه چې جمیل حسن سره ماړوان دي خبرې کړې دي او کومې خبرې چې کینو هغه د منطق ډکې دي یعنی په دلیل باندې کوي جمیل حسن اوس خو راځو دی خبرو ته زه ما غوستاو ستارو په مو کړو دغه میچونه او آی سی سی چې کم دینو کم میچونه په امریکا کې بکیږي نو هغه هم دي خو زه اول تاسو تاسو دا کول غواړم څه خدمات ورکوي تاسو پښتانه څنګه راوست دغه میچونه کتو لپاره امریکای ته راتلی شي چې امریکا مو ویني او د خپل ټیمونو مطلب دا چې د مرسته هم کوي یعنی میچ هم ګوري ډیره مننه وکیل خان، تاسو خپل دعوت کې پروګرام کې مونږ ته دعوت راکو، مونږ ته موقع راکړه د خبرو. اول ړومبی به زه دا ووایم چې مونږه یو اس ای ته به اپلای ورته کوو، ویزه به ورته اپلای کوو. دا زمونږ ړومبنی خدمت دی. دویم خدمت زمونږ دا دی چې هغې ته به مونږه اپاینټمنټ راخلو او اپاینټمنټ به د دې د ایونټ نه پیل راځي. تاسو ته به پته وي د یو اس اپاینټمنټ د ډیر هیوادونو نه یو کال پس ملاویږي. نو زمونږ به دا سرویسز وي چې دې ته به مونږ اپاینټمنټ د خپل ایونټ نه پیل راولو. دې به انټرویو ته اپیر کیږي د ایونټ نه پیله. او زمونږ دریم خدمت په دی چې مونږ به ورته د آی سی سی اوریجنل جین 1 میچ ټیکټ ورکو. که انسان تعلق لري د افغانستان نه، هغې ته به د افغانستان میچ ټیکټ میلاویږي. څوک چې د پاکستان وي د پاکستان میچ ټیکټ، که د هند وي، که د نیپال وي، که د سریلنکا وي، چې د کوم ځای څوک چېرته اوسېږي ژوند کوي یا کوم فیورټ ټیم وي چې ماته د دې میچ ټیکټ نو موږ به ورته د هغې میچ ټیکټ ارینج کوو. دا زموږ سروسز دي او لږ به زه په دې خپل سروسز نوره رڼا واچوم. موږ تیر کال رشیا کې فیفا ورلډ کپ شوی 2018 کې، هغې کې موږ خدمات ورکړي وو. مور دین 1000 کسان موږ لیږلي وو، هغې ورلډ کپ وکتو. زموږ ښه ډېر ریویوز راله. هغې نه بعد استرالیا کې ورلډ کپ شوی وو، هغې ته موږ الحمدلله مور دین 200 اپلیکنټ شوي وو. لاړ واپس راغه. د هغې نه علاوه بیا په قطر کې فیفا ورلډ کپ شوی وو، هغې کې موږ په زرګاو کسانه خو د شمار نه موتې دي موږ ولیږل. نو دې ته موږ منټلي تیار وو چې امریکا کې را روان دی آی سی سی ټي 20 ورلډ کپ. نو دې دپاره موږ پیله نه تیاري کړې وه او موږ غواړو چې په خپل په دې تیاری کې دا خلک پوه کړو چې څنګه به اپلای کوئ او کم ډاکومنټ څوک ورته ایلیجیبل دي ورته اپلای کولی شي. جی وکیل خان. دغه تاسو خدمات دي دغه تاسو سرویسز دي کوم چې بس تاسو د ریډ سټار ټریول ایجنسی لکه څه شي جی جی ریډ سټار ټریولز. جی 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 ریډ سټار ټریول ایجنسی د سوري لاندې ورکوي په قانوني توګه باندې بوي او په بالکل دې باندې ایگزیکټلی. خلکو په ځین کې به دا وخت پښتنه راځي جمیل حسن چې 1 کروڑ روپے خرچه و مې راځي که 10 کروڑ و مې راځي او که 15 لک و مې راځي دا راته کې اسی اندازه تن یو تن سوره خرچه راځي وکیل خان، خرچه زما او ستا د سوچ نه هم کم راځي، خو چې په جینون طریقه باندې خلک اپلای وکړي او هغه خلک اپلای وکړي کوم چې مونږ په دې ویلاګ کې ډسکس کوو. که هغه خلک اپلای وکړي نو انشاءالله ویزا ریشو به هم ورته ښه وي، سکسس به ورته میلاویږي او خرچه به هم کمه راځي. اسی اندازه تن خرچه به سوري 10 لک روپے به 15 لک ځکه چې نه، دا د ډېره د سوچ نه هم کمه. زه تاسو ته په ډالرز کې ووایم چې دا به less than $800 وي. $800 خرچه به هم نه راځي. مطلب دا دی $800 باندې یو انسان امریکا ته تلی شي. زه تاسو ته خپل ځان یاد کوم، زه نن نه 3 کاله مخکې امریکا ته په 570 درهم درغلی، مطلب پاکستانی په 30,000 روپۍ زه امریکې ته تللی. نو چې زه تلی شم دوی ولې نشي تلی؟ ما نه ښه بزنسمینان، ما نه ښه پروفایل والا خلک په پاکستان، افغانستان، په دوبۍ کې، په سعودي عرب کې، په قطر کې، په بحرین کې ژوند کوي، د ما نه ښه پروفایل والا. نو چې زه تلی شم تاسو دې ولې نشئ تلی؟
چې تاسو تللی شئ دیول نشي تللی ښه پیسې پې هم کمې راځي تقریبا د $800,000 نه پې کمې پیسې لګي چې بالکل دا ویزه ترلاسه کړي او بالکل میچ جی کتو جی لپاره بالکل د بالکل کرکټ دلته په امریکا کې زه ټیکټ اخلم نو زه په لس پیرو سوچ کوم ځکه چې دومره ګران دي ټیکټونه ها بالکل تاسو دې ته د تاسو مې دا کول غوښتل چې ها دغه نه خو تاسو وایي چې 3 لک روپونه پې کمې لګي پاکستاني جی 3 جی لک جی اوس جی تاسو مې دا دی چې کټیک یو تن تلل غواړي وکیل خان دی په پیښور کې ژوند کوي او ټماټر هم مازیګر کې خرسي کمزور دی غریب دی پښتانه ټول غریبانان دي زه به دا وایم لا په مړه خېټه ټول روټه هم نه خوړلې نو زه به دا وایم چې ټماټر خرڅوم یا گاډي کې مزدوري کوم خپل خو د هغه شریف شانته مې شوق ته څوک چې په جیب کې پیسې هم لري جیب هم موړ دی او په خېټه هم موړ دی زم هغه غواړي چې کې ته چک راشي د میچونو ګوري خو وکیل خان له خدای پاک زړه ور کړی دی چې راشي امریکا نو دا کم سړی کولی شي مطلب دا چې بالکل ډېر خسته سوال تاسو کو مونږ کدا سوال تاسو نه وې کړي او ډېر خلکو برابرته کولې تاسو سره کمنټس په کولې او زړه کې به شک وې چې څوک تلی شي نو دا تاسو ډېر ښه کارو کو چې دا سوال لمانو کو ډومبه ز تاسو ته دوه ما چې کم سړی فاینانشلی سترونګ وي معاشي پوزیشن یې خي پیسې ور سره وي ښه کاروبار کوي ښه ژوند کوي نو هغه اپلای کولې شي زه تاسو په شارټ کې دوه ما چې کم سړی $2000 میاش ګټي هغه $2000 کدا کم ملک هم ژوند کوي هغه کې د کیلکولیشنو کې کدا د پر منث انکم $2000 وي نو هغه اپلای کولای شي فرست الیجیبিলিټی دا ده ځکه چې امریکای ته تاسو اپلای کوئ هغه ستا فاینانشل مینز ګوري هغه سره یو داسې میکانیزم دی چې هغه ستا سنټرل بانک نه سټیټ بانک نه ستا ډیټا وباسي چې ستا کرنٹ بیلنس څومره دی ستا ایوریج بیلنس څومره دی زیات تر پښتانه پاکستانیان په دې خبره نه پويږي وې زب اینڈ بیلنس 1 کروڑ ساتم 50 लाख it doesn't matter what matters the most چې ستا ایوریج بیلنس څومره دی ستا ایوریج بیلنس څومره راځي نو ایوریج بیلنس او کرنٹ بیلنس کې ډیر زیات فرق وي خدویمه خبره ده چې هغه کس اپلای کولای شي چې څوک کرکټ سره مینه لري چا کرکټ کتلې څوک ګراوند ته تللی څوک پېښور زلمی پیژني څوک چاته وای چې د پاکستان کرنٹ کیپټن سنوم دی چې هغه ته پته چې شاهین شاه افریدي زبردست دویم زمونږ یو کلاینټ خو کلاینټ د افغانستان نه کالو کو نو ما ته تاسو کو چې تاسو کرکټ سره مینه لرئ نو د افغانستان اخیری ټایم پاکستان سره میچ کله شوی او چا ګټلو نو هغه ما ته ول چې په 26 تاریخ شوی په 8:30 بجې د 50 اورونو میچ او افغانستان د پاکستان نه ګټلو هغه ته ټایم هم یادو نو دې ته وای ټرو فین نو د څه کس چې ویزا افیسر ته تاسو کې چې دا ورلد کپ د سشي دی چې دا ورته ویلې شي چې دا د ټي 20 ورلد کپ ته شل ټیمونه دي او 50 میچونه دي د امریکای په درې خارونو کې بکیږي چې د کرکټ په هړه باندې لګه پوه لري جی او دریم الیجیبিলিټی دا ده چې هغه سړی چې چا لګ ډیره ټریول کړي بهر تلی دوبۍ ته تلی ملیشیا تایلند عمره کړي سعودي ته تلی لګ ډیر د پاکستان افغانستان نه بهر پاتې شوی نو دا درې د دې مین الیجیبিলিټیز چې په پښتو کې ورته وي چې په دې معنی پوره به او خيجینو دې ته ویزه چانسز وی ورته ورکې داسې کسانو ته او لکه که زما په جاز کې بیخي نه تلی بیا بسنګ چلی یا خو ډیره مشکله ده دې کې چې پرپس واضح شي کنه دا خو کرکټ ته ټي 20 ورلد کپ ته نو پرپس واضح ده نو دا پروفایل کې ډیره زیاته ښه اضافه کوي چې ستا کرکټ مین مقصد دی ته ټي 20 ورلد کپ ګوري نو دا ستا پروفایل نورم ښه کوي او د مطلب دا دی چې زه به دا وایم جمیل حسن روان دي نه هم په نور لکه فیفا ورلد کپ چې کوم دغه شانتي نور میچونه چې کوم نور نړۍ نور هوادونو کې کیږي ناغه ته یو شمیر خلک وته لګل تاسو زر او 1200 شمیرې خو ما اورید جمیل حسن صاحب نه دین علاوه هم چې کوم د جمیل حسن صاحب تاسو ته وي او دا هم دته وي چې دا میچونه په امریکا کې ولیکيږي امریکا باندې چې کوم نه دا خبره کم امریکا کې خود امریکا خود کرکټ کامیله چې غټ ټیم هم نشته چې هغه په ټاپ 10 کې یا په دغه کې راځي ټاپ 15 کې راځي یا دلته په امریکا کې چې کوم نه د کرکټ لوبې دومره مشهور دي ولې امریکا چې کوم دینو په امریکا کې دا میچونه کوي او د نړۍ د ګډ نه خلک ولا راولي او دلته کې چې کوم دینو یو طرف ته خو چې کوم دینو واقعي دا خبره خو دا چې آمدن ده چې سره به اکانومي هم راځي خو خلک ولې مطلب دا ده چې سو وجره چې دا میچونه کوي جمیل حسن به دا وی ښه جمیل حسن زه خو بلکې دا وته وای ولې امریکا دا میچونه کوي داسې په ټول تاریخ دا تاریخ کې وکیل خان ډیر خسته سوال تاسو کو ډیر منطقي سوال تاسو کو چې امریکا ولې ورلد کپ هوست کوي د دوه خبرې دي مین
پهله خبره خدا ده چې امریکا غواړي چې هغه خپل د کرکټ چې کوم ډومېسټک کرکټ ته چې هغه امپروف کی خی کی هغه غواړي چې زمونږه ټیم دی فل ممبر شي د آی سی سی فل ممبرز 10 ټیمز دي چې زمونږه کرکټ ټیم ټیسټ میچونه شروع کی نو دا غي پهله مقصد دی کرکټ ډیولپ کول دا غي پهله مقصد دا دی چې امریکا په یو تاسو کتلې شي چې امریکا په اولمپکس کې میډل ګټي امریکا چې دی چې کوم سپورتس ایونت ته نو هغه کې دی میډل وروړي او ټیم یې ښه ریپرزینټ وي خو په کرکټ کې څوک امریکا نه پیژني نو امریکا غواړي چې په کرکټ کې منګه دنیا او پیژني نو پهله مقصد دا دی چې هغه خپل لګیا دي سپورتس کرکټ امپروف کوي لګیا دي یو وجه دویمه وجه لګا سیاسي وجه دا کوم ته چې ویل شي سپورتس واشنګ په انټرنیشنل ریلیشنز کې یو ټرمینالوجي دا چې کوم ملک خپل ایمیج خکې یا کوم کنټری د پاره ایمیج خکې نو هغه د خلکو د پاره دی یو ایونت کنډکټ کی هغه ایونت چې هغه خلک ډیر شوق سره ګوري نو امریکا د ورلد کپ چې کو هوست کوي ویسټ انډیز سره ویسټ انډیز کرکټینګ نیشن دی امریکا نه دی خو امریکا ولې دا هوست کوي دی غواړي چې خپل ایمیج خکې ایمیج چاته خکې پاکستان ته خکې هندوستان ته خکی افغانستان ته خکی سریلانکا ته خکی بنگلاديش ته خکی دی غواړي چې زما عزت ته زما د ایمیج دی په د ایشیا کې لخشي نو دی غواړي چې د پاکستان او د انډیا میچ کم چې په جون 9 تاریخ په نیویارک کې دی نساو کاونټي کرکټ سټیډیم کې هغه غواړي چې دلته د سریلانکا د پاکستان د افغانستان د هند فینز راشي او خپل ټیمونه د سپورټ کی په کیمرې دی په پاکستان کې په افغانستان کې دا میچ وکټل شي او چې اوه واقعي په امریکا یو ډیر ښه ایونت اورګنایز کو او واقعي آی سی سی دی داد ورتور کې داغه نه بعد چې د پاکستان او د هندستان کوم میچونه دي اکثر په دوبۍ کې په سریلانکا کې او په بنگلاديش کې ایز ا نیوټرل وینیو استعماليږي نو میبي چې نیکسټ فیوچر کې امریکا د پاکستان او د هندستان نیوټرل وینیو جوړ شي نو دام د یو ډیر غټ مین مقصد دی جی وکیل خان سمه ده اوس تاسو مې دا کول غوښتل جمیل حسن صاحب چې تاسو وایي چې خلکو سره په د درخواست یا د ډي اس 186 چې کوم فارم دی یا فارم دی هغه د کولو کې مرسته کول او بیا دا غینه چې کم دنو کم سړی الیجیبل دی یا انډیا ولا د امبیسي کې تاریخ یا نیټه غستل چلته لړشي مرکو شي او کو ویزا ته ولګي که څه هم دا خبره مونږ تاسو کو دغه تاسو چې کم دنو وایي چې $0 نه په کومه خرچه راځي او دا ګارانټي هم نه ده چې هغه ته بیا ویزا ملو شي یا به ملو نشي کملو شو قسمت خپل کنه خو کیسه دار زما د تاسو چې دا مرسته چې تاسو کوي نو د دې خو به تاسو سرویس فیسوم وي نو آیا تاسو دا غواړئ چې دغه خلک ما په دې پیج کې یو واتس اپ نمبر ما پرې خې واتس اپ نمبر پکې شته نو هغه نمبر باندې دې میسیجز وکي او سره د چې کم دی نو تاسو ته در فارورډ کمزو کنه تاسو خپل نمبر یا شمیرې ورکول غواړئ با وکیل خان پهله خو زه ټولو ته دا درخواست کوم چې هغه کسان د تاسو سره رابطه وکي تاسو په پیج کې چې کم نمبر دی پاغه د رابطه وکي خو هغه کسان ز بیا دا درخواست کوم چې د چا پروفایل برابر وي او کومي خبرې چې مونږه په دې ولاګ کې وکي داغه پروفایل مطابق چې د چا فاینانشل پوزیشن خې لګ ډیره ټریولسټي وي او په کرکټ په هړه پوه لري نو دا خلک دی اپلای وکي عام د پروفایل کې معنی سو پورانی نو مهرباني دی وکي چې هغه د رابطه نه کوي ځکه چې تاسو وخت هم ډیر زیات قیمتي دی او زمونږ وخت هم ډیر زیات قیمتي دی مونږ ته روزانه په 1500 کالونه راځي او په سلو اپلیکیشنز مونږ کو نو مونږ ته هم تکلیف نه او دی ته هم تکلیف نه او چې څوک په پروفایلینګ باندې پوره چې هغه مونږ سره اپلای کوي ویزه ورته ولګي نو دا خبره به ډیره خوي چې هغه کسان نامخ کې شي څوک چې په شرایطو باندې پوره کوم دې خبره سره تړل دا وایم کو څوک چې رابطه کول غواړي په دې پیج کې دا کوم پیج باندې دا ویډیو تاسو ګوره د وکیل خان باندې د کې تاسو خپل پاغي کې واتس اپ نمبر دی د 703 کې تاسو هغه باندې میسیجز کولای شئ پیغامونه خپل نوم را لګول شئ هغه نمبر نه تاسو هغه به داسې وکم چې دغه نمبر ما سره ځان لوین دا به دغه نمبر به جمیل ته سورزو د فار بیا ورکم یا به ته میسیجونه ور فارورډ کما خو په دې کې زما هیڅ رولم نشته زه صرف تاسو د پاره چې کم دنو ډیر خلک ماته وی چې په دې باندې راته ویډیوګانې جوړې کا چې زبا امریکای ته څنګه درځم زبا امریکا څنګه وینم زما مقصد هم دغه دی چې تاسو راتلل غواړئ په قانوني توګه باندې په غیر قانوني توګه نه قانوني توګه راتلل غواړئ جمیل حسن د دې چې کوم
پروفایل دی هغه ما وکتلو او وړاندې دوی چې کوم نور ملکونو دپاره چې کوم مقابلې شوي دي میچونه شوي دي هغې ته خلک لیږلي دي هغې ته کتو په رڼا کې نو د هغې که نه نو ما ته دا لګي چې تاسو دوی سره که رابطه کول غواړئ او سره چې کوم دی دغه پروسس نه ځان خبرول غواړئ خو نو کولی شئ او دغه نمبر یې به ورسره شریکوم خو بیا هم یو ځل ویل غواړم چې دا خبره ګارنټي نه ده چې ویزه به لګي او که نه به لګي کنه ویزه به لګي او کنه لګي تاسو جمیل حسن سره چې کوم بس ډیلینګ کوي نو هغه کې زما څه کار نشته دی دا نه چې زه د دې لپاره چې کوم دی زما پکې نه مې جمیل حسن سره دا خبره شوې چې مال پکې کمیشن راکوي نه مې کمیشن په کار دی پوه شوې نه دا دغه شان دی جمیل حسن او نکاش په سوچ بو کې راشي تاسو باغه مو وینئ هغه امریکې ته روان دی او هغه به تاسو ته ووایي چې نکاش نه یو تاسو بل هم کول غواړم او وروسته به کوم کنه خو په الحال جمیل حسن صاحب نور خبره خدا ستپاتې نه شوي چې هغه پکې کول ضروري وو که تاسو ته پکې داسې څه خبرې ښکاري نو تاسو دوباره ریپیټ کولی شئ ما ته خو پکې داسې څه نه ښکاري مونږ ماشاءالله ډېرې واضحه خبرې تاسو طرف نه راغې زه امید کوم چې ډېر خلک به ستاسو په دې خبرو باندې پوه شوي او که ما نه پکې څه پاتې شوي نو بخښنه غواړم او که بیا هم موقع راکړه نو انشاءالله خبرې به نور هم کلیر کړو ته شروع شي د خلکو او باید چې کوم څه پښتانه دي پښتانه ټول غریبانان دي یو تنو په مړه کې لا روټه نه خوړلې زه په امریکا کې 15 کال پاتې شم نه مې خپل غریبي ختمه کړې نه مې کلی کې غریبي ختمه کړې اوسه پوهه یعنی نه را تخکاری دا چې په خپل ژوندانه به ختمه کړم خو دوره کول شي په شعور ور کول شي چې خلک چې کم دینو څوک دوکانه کې څوک پیسې وانه خلی څوک سره مطلب دا ساده خلک دوکا کول چې کم نه دا کارنامه نه ده کنه چې خپل لیول خلک سره دوکا کې چې کم نه چې هغه په دوره لیول کې نو بیا به زه منم بیا سړی بیا په هانو مې مشرانو مې چې بیا منو کنه چې میدان یې وړل خو ساده خلک چې کم دینو چې هغه حالات ساده پاتې کړي او یا چې کم دینو نور کیسې مو سره تړلې وي نو دا خبر نه تاسو ډیره مننه کوم جمیل حسن صاحب چې کومه رابطه راځي اب تاسو ته خو زه غواړم نکاح سره د درې خبرې کوم نکاح راځي خو چې نکاح ته ثوابت لکه کوم راځي خو چې نکاح چې دا مینسته شه السلام علیکم جی څنګه وکیل خان بھائی ډیره مننه عزتمن شي چې موږ ته موقع راکړه ته خبرې کو ورګه کنه لګ رامنځ ته جمیل ته ویل کې پاجا ته جمیل په کرسي بناسوي بس صحیح ده کو صحیح ده او صحیح سمجي ها نکاح خط په خیر ستړي مشه وعلیکم السلام وکیل خان بھائی ډیره مننه عزتمن شي چې موږ له چې کوم دنوم د خبرو کولو موقع راکړه تاسو سیاتونه مزاجونه خدي زما طبیعت قدی خیر قیت دا خبرې خو داسې خوږی لکه ثوابواله خوږی دي ډیره مننه او کنه اکسنت پکشته ثوابه کنه خو دا مهرباني دي پښتو لهجې دي چې کوم نه خپل خوندونه د هر لهجې خپل خوند نه او باید موږ ته خوندونه واخلو او انجوy کو نو دا پښتو ښکلا ده ها دا راته نکاح ته چې کوم نه د پاکستان د کرکټ ټیم سره ډېر مینه لري او دا غي لپاره چې چرته میچونه ځان رسې کوم ملکونو ته تللی د پاکستان د میچونو کتو لپاره زه خو څنګه چې تاسو خبرو کاتیرو تقریبا د اتو کالو نه یوازې د کرکټ نه وسره د فوټبال ایونت چې کوم نه زه چې زما مختلفو ملکونو ته د روسو پورې تاسو زما نه تاسو کو نو په پاکستان کې چې کوم یو میچ شوی په دې تیرو اتو کالو کې نو زه د کیمرې په شیشه باندې چې کوم نه زما یو خپل ګیټ اپ څنګه چې چا کرکټ گرین کپڑے چوری د کشان زما خپل یو گرین ګیټ اپ د پاکستان جنډا سره لاس کیو او د پاکستان تماشایي چې کوم دی او د خپل ټیم چې کوم دی د سپورټ لپاره که اوس پی ایس ال او کنه مطلب دا نور میچونه عام کیږي انټرنیشنل سطح باندې نو زما دا نه چې یو ټیم سپورټ کوم زه اورال په پاکستان کې چې کوم نه کرکټ سپورټ کوم نو زما د اوسه پورې چې کومې دورې شوې دي نو زه سریلانکا ته هم تللی یم زه دوبۍ ته هم چې کوم دی میچونو راغلی یم زه پاکستان کې هم چې کوم دی تللی یم او ریسنټلی زما ته چې کوم دی د T20 ورلډ کپ باندې جمیل حسن چې کوم دی ورور راته د استرالیا ویزه لګولې وه خو د څه وجوهاتو په بنا باندې چې کوم دی استرالیا ته لاړم او ان شاء الله تعالی په دې ورلډ کپ کې به چې کوم دی نو زه تاسو سره په نیویارک سټیډیم کې چې کوم دی د پاکستان او د انډیا په میچ کې چې کوم دی نو ضرور موجود یم صحیح ده مونږ سترګې په لارې ته کم سے کم تاسو راغلو خو چې راځي نو غرضان سره زه دلته کې چې کوم نه دغه حواله سره جی مې چې راځي نو ځان سره بغون ځاخیر وړې غوړې بالکل هغه جمیلم ډیماند کړو په دوبۍ کې زه صرف چې کوم نه دوه خبرې کول غواړم چې د دې مینوالو چې کوم نه یو کوېسچن په ذهن کې چې آیا چې کوم نه امریکا ته خو د مخ کې نوم خلک اپلای کوي دغه تر سوال ته کوم سوال چې واضح شي امریکا ته مخکې خلک راځي په ویزټ ویزا سیلګری په ویزا راځي او اوس چې کوم نه په سپورتس په دی ویزې د میچ د کتو د دې ترمنځ فرق سره دا کله دا تاسو کوم څنګه دی خوخره بالکل جی تاسو ډېر خپل سوال وکړو زه دا خبره کول غواړم تاسو ته چې تاسو کوم سوال وکړو نو په عام ویزټ ویزا کې چې کوم نو زیات تر امریکا دی باندې تا نه فوکس کوي چې ته امریکا ته دی نو ته په خوا کې ملکونو ته خلیج ته ولې نه دی
مطلب دوبای سعودي عرب قطر یا چې کوم نه شنجن مطلب یورپ ته ولې نه دی هغه د ټریول هیستوري هغه سوال پدې ده کې جوړیږي او کچره ته دوه قسمه ویزو کې امریکای ته اپلای کې یو د انویټیشن بیس یا کانفرنس یو یا چې کوم نو داسې هټ میگا ایونټي کدا د امریکای او کدا د یورپ خبره ده کومه کوم ار یو ملک ته کې ناګي کې د دوه شیدونو کې ډیر زیات چانس دي باقي کې تا ته ریل چې کوم نه د میچ ټیکټونه پکاريو او یا ریل انویټیشن پکاريو 50% زما مننه دا چې 50% د دې کس چې کوم نه ملک سره ټای سوري چې هغه واپس آیا دلته راتلی شي او کنه دی به الته کې پاتې کیږي ځکه چې د منګه ملک حالات هم داسې دي نو امریکانون ګوري چې بيدا کس یل تلل شي امریکای نه واپس نه راځي دا هغه لپاره دا ضروری ده چې ستا دلته کې چې کوم نه مالی پوزیشن چې کوم نه خيو او دویم چې کوم نه هغه ځای کې تاسو رواني هغه پرپز دا دی چې اوس الته کې کرکټ کیږي نو د کرکټ لپاره چې کوم نه داس یو ټول ثبوت چې پاکستانیان په خپل زمون قومي کې لاکی دي او تاسو په د فوټبال په ټوله دنیا کې مشهور دي او زمونږ چې کوم نه دلته صرف او صرف کرکټ مشهور دی تاسو اوس ګورئ پی اس ال هم شروع دی نو زمونږ ایشیا غي ټارګټ کړی په دې وجه باندې چې داخله کراشي او زمونږ په ملک باره کې یو امیج هم جوړ شي نو دغه میچ لپاره چې کوم نه ټیکټونه او دویمه خبره چې په سپورتس باندې کم سے کم په کرکټ باندې لګه هون تک هم پوها مطلب کدی یو کس نه دا تاسو کې یاره پاکستان چې کوم نو لاست T20 ورلد کپ کله ګټل دي یا چې کوم نو ون ډے ورلد کپ کله ګټل دي یا لاست T20 ورلد کپ کوم دا شوی دا ډیر مختصر کوېسچن دي یا کې دې چې دا تاسو نو کې چې پاکستان څلور میچ دی په کم سټیډیومو کې دي په کم خارونو کې دی چا سره دي داسې لګ ډیر نالج چې کوم نو سړي سره موجودي نو ان شاء الله تعالی زما 100% یقین دی چې دا ویدا چې کوم نو ای وین کول شي صحیح ده سم د نکاش خان ستاره ډیر من کومه د جمیل حسن او ان شاء الله چې کومه رابطه راځي نو تاسو ته به وړاندې دوه باید چې په دې نیت یو کو چې ایکسپوژر وشي خلک ویني چا په جاز کې سفر نه چې په جاز کې راشي او چا چې کم دین امریکا نه لري هغه امریکا ویني او دا خبره کم دین او د سټیډیم ته خو په لازم مخ کې تلې ما دا امیدوارم زري ان شاء الله تاسو دا به تاسو به موږ سره یو ځای ګورئ که خیر دیونه به خوندم بدل وي ځکه چې خپل خلک پښتانه به وي پکې ډیر زیات نو زستا ډیره من کوم یو ځل به بیا وایم چې د دې لپاره مقصد هم دا دی چې تاسو مرسته پکار وینو جمیل حسن تاسو ما څنګه چړوان دی په دې پیج کې تاسو لاندې یو نمبر ویني په هغه باندې په واتس اپ باندې تاسو رابطه کولای شئ میسج کولای شئ او هغه نمبر هغه شیزونه به چې کم دین نو نکاش او جمیل حسن ته زو ورسپارم جمیل حسن او نکاش د روان دي څخه دا تجربه لري چې نور ملکونو ته د میچونو کتو د پاره یا د لوبو میدانونو کتو د پاره خلک ورلېږي 1200 شمیرې خو جمیل حسن روان دي په خپل خبرو کې یاد کړي نو په قانوني توګه باندې په غیر قانوني توګه باندې نه زغبه بار په خپل ویډیوګانو کې دا وایم چې په غیر قانوني توګه د خپل کور نه هم بهر نه دی وتل پکار نو هم د دې سره وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم بیا بریالي اوسې خوشاله اوسې ژوندۍ اوسې ګړندۍ اوسې او الله دې وکړي چې زموږ د خبرې تاسو په ګټه باندې پریوتی وي تل الله پامان